سمسور دی پرات لو سټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد ادریس یوسفزی د لغمان ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، د جمعې د مبارکې په ورځ چې کله امام خطبه وایي او د خطبې په منځ کې امام درود شریف ووایي یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم واخلي، آیا دلته اوریدل بهتره دي که درود شریف ویل بهتره دي؟ فقها لیکي په داسې حالت کې بهتره دا ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په زړه کې درود شریف وویل شي او په ژبې باندې له ویلو څخه ځان وساتي تر څو چې د خطبې اوریدل متاثره نشي. یعنی کله چې امام په خطبه کې وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، نو بهتره دا ده چې ناست خلک په زړه کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي او په ژبې باندې له ویلو څخه ځان وساتي. علامه علاءالدین کاسانی په بدایع و صنایع کې په لومړني جلد کې 244 صفحه کې په شرایطو د جمعه کې لیکي چې د امام ابو یوسف رحمه الله نه روایت دی چې هغه وایي غوره دا ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي فی نفسه عند سماع اسمه، په خپل زړه کې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اوري. همدارنګه علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې 2 جلد کې 159 صفحه کې باب الجمعه کې او علامه ابن همام په فتح القدیر کې 2 جلد کې 38 صفحه کې باب الجمعه کې لیکي چې ثواب دا دی، یعنی صحیح خبره دا ده چې درود ووایي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې عند سماع اسمه فی نفسه، چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم اوري چې درود په خپل زړه کې ووایي. نو چې کله امام د خطبې په ترڅ کې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما وایي، بهتره دا ده چې ناست خلک اوریدونکي خلک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود په خپل زړه کې ووایي. درنو دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.